یوې ښځې خپل لیور سره څه وکړل؟ که غواړئ چې تاسو هم پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو هم د ښځې او خاوند د ګډ ژوند په اړه ده. ویډیو تر اخره وګورئ او پښتون ټایم یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. یوه ښځه خپله قصه کوي او وایي چې زما د واده 10 کاله وشول، خو په دې 10 کلونو کې زه د اولاد د نعمت څخه بې برخې وم او اولاد مې پیدا نه شو. ما ته به په کور کې خپلې خواښې او د هغې لورګانو پیغورونه راکول او ورسره خپل خاوند به هم راته په سپک نظر کتل چې ولې زما اولاد نه کیږي. بل خوا به د کلي او ګاونډ ښځو هم راته ویل چې ستا د واده خو ډیر وخت وشو، ستا اولاد څنګه نه پیدا کیږي. زه به په دې خبرو ډیره ځورېدم او خپل زړه به مې خوړو. زه او خاوند مې ډاکټر ته هم تللی وو، ټول مشکل مې په خاوند کې وو او زه روغه جوړه وم، خو بیا به مې هم خاوند راته په سم نظر نه کتل او کورنۍ به یې هم زما په خبره باور نه کول. دا ښځه وایي چې زه نوره ډیره مجبوره شوم او د مجبورۍ نه ما هیڅ هم نشوی کولی. یوه ورځ مې خپل لیور ته چې هغه قاري هم وو ټوله قصه وکړه. هغه راته وویل چې ما ته یو ډاکټر معلوم دی، هغه به ستاسو ستونزه حل کړي. نو زه هم د لیور سره همغه ډاکټر ته ولاړم. ډاکټر یوه دوا راکړه او راته وویل چې دا د خاوند ته په چای کې اچوه. نو همغه و چې 1 کال وروسته الله پاک یو ښکلی زوی راکړ. نو درنو لیدونکو، په تاسې چې هر قسمه غټ مشکل راځي نو یوازې الله جل جلاله ته صبر وکړئ او یوازې د الله جل جلاله څخه د خپل مشکل حل وغواړئ، ولې چې الله جل جلاله ښه بدله ورکوونکی دی. دوستانو دا وه زموږ د دې مهال یوه لنډه ویډیو چې د ښځې او خاوند په اړه وه. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.